السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم شتنه کړې ده چې څوک جومات ته ورسي امام پر دومه سجده یي نو ته په سجده کې شراکت ورسره وکړي. دا یوه سجده خو له تاسې تېره سوه، دغې بیا اعاده سته یعنې راګرځېدل سته که نسته؟ نه محترمه نسته. دا په دې وجه باندې نسته خو دغه ستا رکعت نسو نو چې رکعت نسو خالي ستا اقتدا سوه، ستا لمونځ بله دا بله رکعت شروع کېږي. اوس که د ملا اخري رکعت وي په دومه سجده کې ته ورسره شریک سوې نو له امامه بعد بیا ته څلور رکعت لمونځ کوې، مثلا د ماپښین. یا که د امام سره په دوم رکعت کې په دومه سجده کې تا شراکت وکړي چې امام فارغ سي، بیا به ته نور دوه رکعت لمونځ کوې، ځکه دوه له امامه سره تا نه دي یو ځای کړي، دوه اخري دي یو ځای کړل او دا شراکت په سجده کې دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا جئتم الى الصلاه، تاسو چې راسئ لمانځه ته، یعنې د جومات لمانځه ته، ونحن سجود، موږ پر سجده یې فسجدو، تاسې سجده کوئ را سره کاوالی که دومه یې. دغه سجده رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه څخه مه بولئ چې دی نو د رکعت غاړه په خلاصوئ، صرف اقتدا مو وسوله متابعت امام په سجده کې راغلی، د لمانځه څخه نه حسابل کېږي. حاصل تحتوي علی المراکي الفلاح صفحه 456 کتاب الصلاة. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.